د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. زرینو د مجلس ته یا هر هغه څوک چې زمونږ اواز اوري ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اگر چې وخت مختصر دی، ملګری هم ډېر دي، سوالونه هم زیات دي، غواړم چې په مختصره توګه د بندیانو په ارتباط باندې یو څه ځکه ووایم چې دلته په قطر کې د بندیانو په نمایندګۍ د 15,000 کسانو لیست امریکایانو ته موږ سپارلی دی. هغه لیست چې د اسلامي امارت د بندیانو کمیسیون ترتیب کړی او تایید کړی و. د مذاکراتو په جریان کې امریکایانو زموږ سره 15,000 بندیان منلي وو چې د افغاني مذاکراتو نه مخکې به 15,000 افغان د افغانستان اسلامي امارت بندیان خوشي کېږي. زموږ نه یې د لیست مطالبه وکړه. هغه لیست په کامله توګه مرتب او منظم امریکایانو ته موږ وسپارلو. تر ننه پورې تقریبا د اسلامي امارت بندیان چې د کابل د ادارې لخوا خوشي شوي دي د 4,000 نه تعداد اوړي، او د کابل ادارې بندیان چې زموږ لخوا خوشي شوي دي 845 کسان موږ خوشي کړي دي چې د هغوی د مختلفو ارګانونو مربوط خلکو یا د دوی په اصطلاح د دوی د اردو او د دوی د ملي امنیت او پولیسو. پاتې شول زموږ هغه نور بندیان چې د خلاص شوي نه د 15,000 کسانو نه علاوه نور بندیان پاتې دي. په هغې باندې هم کار روان دی او هیله لرو چې امریکایان خپل ژمنې او خپل توافق ته آماده واوسیږي، هغه تطبیق کړي، په هغې کې کوم خنډونه نه دوی جوړ کړي او نه نور خلک پرېږدي چې د خپل د قدرت د بقا دپاره د بندیانو سلسله ځنډوي، هغه وروسته کوي. بعضې خلک وایي چې د کابل اداره مثلا لکه خپله دوی اعلان وکړو وایي په حدودو د 600 کسانو کې بندیان موږ ځکه نه خلاصوو چې دا په درنو جرمونو کې ښکیل دي او یا په هغې باندې حق العبد دی. نو د دغې اعلان د اورېدو سره انسان تعجب ځکه وکړي چې هغه خلک چې په حق العبد باندې متهم وي یا د دوی په اصطلاح باندې په حق العبد جرم کې ښکیل وي، نو زما خو فکر دا دی چې هغه په کابل کې یا مرستیالان شول یا هغې ته د مارشالۍ رتبې د ټولو قوانینو خلاف ورکړل شوې، او هغه خلک چې ناقضین د حقوقو د بشر وي او هغه خلک چې په دې باندې متهم دي ثابت دي یا په حق العبد باندې یا مثلا په حق الله باندې، نو هغې ته غټې کرسۍ ورکړې دي. دا زموږ د بندیانو دپاره یوه بنا ده چې د کابل اداره مخکې کوي، بلکې په دې باندې غواړي چې د امریکایانو نه یا زموږ نه د دې په عوض کې لوی امتیازات ترلاسه کړي. و الا د دوی بندیان چې په جنگ کې موږ نیولي وو، د دوی بندیان چې زموږ مجاهدین شهیدان کړي وو، زخمیان کړي وو، قسم اذیتونه خلکو ته رسولي وو، هغه موږ خلاص کړي دي. هغې کې دا موږ نه دی کتلی چې دا یا په حق العبد باندې متهم ده یا په حق الله باندې متهم ده، ځکه زموږ د امریکایانو تر مابین یو سیاسي توافق شوی ده. سیاسي توافق کې بیا فکر کوم د دې ضرورت به نه وي چې د بندي دوسیه وڅېړل شي، بندي باندې تهمتونه وڅېړل شي، او که بیا وڅېړل شي موږ هغې ته هم آماده یو. بار موږ ډاکټر صاحب خلیلزاد ته او د کابل ادارې ته غیر مستقیما جوابونه لیږلي دي چې کومې دعوې تاسو لرئ زموږ په بندیانو باندې، هغه موږ ته پیش کړئ، د هغې اسناد او ثبوت راکړئ. او کله بیا دوی وایي چې د کابل اداره وایي چې نور هیوادونه موږ ته وایي
مثال په تور غربي هیوادونه مکتوي چې دغه خلک مخلصوي نو دا هم دی غوي د افغانستان په کورنۍ چارو کې یو صریحه مداخله ده او سره دی چې زمونږ د توافقنامې په اساس هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي او بل مسله دا ده مهمه مسله دا ده چې امریکایان یا د هغې متحدین یا مثلا د نټو خلک د هغوی ملګري فوجونه په قسم جرمونو کې هغه ښکیل وو هغې باندې ثبوت وو هغې په خپلو ځانونو باندې اقرار کړی وو چې افغانان وژلي وو په خوب ویده افغانان شهیدان کړي وو ماشومان شهیدان کړي وو او که چېرته د صلح په خاطر نه وي د دغه اوسني جنګ د ختمېدا په خاطر نه وي نو زمونږ نه هم د افغانستان خلک غوښتنه کوي چې ولې تاسو د خلکو ته لار ورکوئ چې هغه په ارام او امنه فضا کې ووځي خو نه چون دلته صلح موږ ته مهمه ده او د افغانستان د اوسنۍ جګړه چې پای ته ورسیږي دا موږ ته مهمه ده اشغال چې کله الله تعالی پای ته ورسوي دا موږ لپاره مهمه ده نور د نورو مسایلو جزئیاتو ته موږ نه یو بلکې له هغوی نه مو درګذر کړی دی او بله مسله دا ده چې د بندیانو دغه یو څه تعداد چې دوی وایي چې دا موږ پرېږدو او په دې باندې قسم جرمونه دي یا مثلا په قسم کارونو کې دوی متهم دي نو زه بیا په تکرار باندې دا ویلی شم چې هغه بندیانو دپاره جعلي دوسیې جوړې شوي دي هغه بندیانو ته جعلي اسناد جوړ شوي دي په دې خاطر باندې چې دغه بندیان وزنډوي ځکه دا به کیدای شي په دې کې به داسې خلک وي چې هغه د اسلامي امارت بعضې مشران وي بعضې ډلګۍ مشران وي او بعضې د هغې کلک مجاهدین وي نو په دې خاطر باندې کابل اداره نه غواړي چې دغه بندیان خلاص شي او کله نه کله دا به راکوي چې که موږ دغه بندیان خلاص کړو دا بیا د جنگ لیکو ته ځي د مجاهدینو لیکې په هغې باندې مضبوطیږي نو زه دومره په صراحت باندې ویلی شم چې د الله نصرت ده د الله نعمت ده په مجاهدینو باندې دومره زیات مجاهدین اسلامي امارت لري زه په قسم سره وایم چې استشهادیانو ته نوبت نه ورځي په کلونو باندې انتظار وي اسلامي امارت دغه 500 کسانو بندیانو ته د جهاد کړلو یا د دوی په صفونو کې ځان ته داخلېدلو هیڅ ضرورت نه لري بلکې ټولو ته دا امر شوی ده د امارت له طرفه چې کله تاسو خلاص شئ خپلو کورونو کې کښېنئ د ځان تداوي وکئ او تعلیم وکئ تعلم وکئ نور کار وکئ اما موږ د هغې دپاره دا اجازه نه ده ورکړې چې هغه د جنګ صف ته لاړ شي او نه امارت د دوی ته د دغه ضرورت لري د 19 کاله 18 کاله دغه خلک بندیان و د امارت څخه بیا نه ده ضعیف شوی بلکې خلک موږ ته نارې وهي چې وربند وکړه ورکم وکړه وربند وکړه ورکم وکړه نو که زموږ صفونه خدای نخواسته منظم نه وای مرتب نه وای قوي نه وای نو هغې خلکو به موږ ته پیشنهادونه د دغې اوربند و د ورکم نه کولی او د کابل ادارې چې کوم بندیان موږ خلاصوو هغوی ته موږ د اختیار ورکړی نه مو د کابل ادارې نه غوښتنه کړې ده نه مو د امریکایانو نه غوښتنه کړې ده نه شخصا د هغې بندیانو نه موږ دا غوښتنه کوو چې تاسو بیا د کابل په اداره کې کار نه کوئ تاسو بیا د جنګ کرښې ته نه ځئ دا مو ورته ویلي دي چې دا بندیان در خلاصوو ستاسو کار دی هر څه چې په کوئ هغه که جنګ ته استوئ که کور ته استوئ که بندیانوئ که ازادوئ ځکه دا موږ مطمئن یو په دې باندې چې په 2000 باندې د افغانستان جنگ د افغانستان د اوږده جګړه او دا نه ګټلی کېږي او نه زموږ لخوا په 1500 باندې زموږ جهاد خدای نخواسته نه کمزوری کېږي او نه قوي کېږي بلکې خبره دا ده چې دا خلک غواړي د خپل قدرت د بقا دپاره د لوړو امتیازاتو د حاصلولو په خاطر باندې په بندیانو باندې قسم تورونه لګوي چې دا د واقعیت او د حقیقت نه ډېره لرې خبره ده او کله د کابل اداره دا وایي چې په دې بندیانو کې خارجي بندیان کې دي موږ ته یو لیست راکړی و په حدود 24 کسانو کې 24 کسان چې دي هغه د تاسې په بندیانو کې د بل هیواد اتباع دي
موږ چې څومره او که د بل هیواد اتبانې موږ ته د هغوی اسناد راکوي کله چې هغه لیست موږ د خپلو ملګرو سره شریک کړو په هغې کې تقریبا د 12 کسانو تذکرې موږ پیدا کړې چې هغه افغانان دي هویت افغانای دی جنسیت افغانای دی هغه مو هم ورولېږلې او پاتې شو نور د هغې به هم موږ تحقیقات وکړو موږ هیڅکله نه غواړو چې د اسلامي امارت نه بغیر نور بندیان چې هغه مثلا یا جنایي وي یا بالفرض هغه حقوقي وي په هغې بندیان یا مطالبه وکړو یا د هغوی د خلاصولو کوشش کوو اما داسې یو امکان دی ولري چې افغانستان د مختلفو هیوادونو سره سرحد لري په زرګونه کیلومتره سرحد لري داسې امکان دی ولري چې بعضې قبایل افراد د ګوتو په شمار باندې د مجاهدینو لیکو ته ضم شوي وي هغه قبایل چې هغه یوازې افغاني اسناد لري یا مثلا د دواړو هیوادونو اسناد ولري اما دا چې نور د بل هیواد تبع وي یا مثلا د هغوی کامل جنسیت لري د کابل اداره موږ په دې باندې متهموي دا د حقیقت نه لرې خبره ده او غواړو چې صلح ته لار پرانیزي افغاني مذاکراتو ته لار پرانیزي افغاني مذاکراتو ته خنډونه جوړ نه کړي او دوی دا غواړي چې په یو نام دونه نه باندې دا پروسه نوره هم وځنډېږي که دا د بندیانو مشکل حل شوی وای نن به افغاني مذاکراتو کې په میاشتو پرمختګ شوی وای داسې امکان هم لرلو چې نن اوربند ته موږ رسېدلی وای ځکه هغه یوه موضوع د افغاني مذاکراتو نو هیله مو دا ده خواهش مو دا ده غوښتنه مو دا ده هم د امریکایانو نه هم د نورو دولتونو نه هم د دوی نه چې د افغاني مذاکراتو مخ ته خنډونه جوړ نه کړي بندیان خلاص کړي کله دا سوال په موږ باندې وردېږي چې ستاسو بندیان غواړئ هغه د لیست مطابق ولې غواړئ نو هلته توافقنامه کې نمونه نه دي لیکل شوي چې لیست مطابق به ورکول کېږي دلته ګوره 2 جوابه دي ښه اوله مسله دا ده چې توافقنامه کې دغه هم نه دي لیکل شوي چې د لیست مطابق به بندیان نه ورکول کېږي دوهمه مسله دا ده چې اگر چې دا شی په توافقنامه کې نه دی لیکل شوی مګر امریکایانو چې د موږ نه د لیست غوښتنه کوله خپله د دې دا مطلب و چې ستاسو د لیست مطابق به دا بندیان موږ خلاصوو نو خبره مې ډېره وکړې وخت مې ستاسو ونیو ډېره مننه تشکر والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته